د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وایي اوس د ابادۍ او جوړولو وخت دی، خپل هیواد به له سیالانو سره سیال کوو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. چارواکو د اسلامي امارت بیا واکمنېدو دویمې کلیدي غونډو کې وویل چې اوسنی نظام د ټولو افغانانو ګډ نظام دی. دوی د انتقام سوچ نه لري، اوس د ابادۍ وخت دی او د هیواد لپاره خدمت کوي. د وړمکال د زمري فصل 28 د افغانستان پخواني حکومت له منځه ولاړ او ځای یې اوسني سرپرست حکومت ونیو. نن په بېلابېلو حکومتي ادارو کې دغه ورځ ونمانځل شوه. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په دې اړه په یاد وزارت کې جوړې شوې غونډې کې وویل دغه ازادي د ملت او هغو مخلصو مجاهدینو په قربانۍ باندې په لاس راغلي چې خپل ځانونه د اسلام او هیواد لپاره قرباني کړل او د نړۍ هغه قدرتونه چې دلته د خپلو مشخصو اهدافو لپاره راغلي وو له ماتې سره مخ کړل. اوس چې کوم اسلامي نظام حاکم دی دا د ټولو افغانانو ګډ نظام دی او د دغه نظام شکرانه باید موږ او تاسو ادا کړو. هغې زیاته کړله موږ د انتقام سوچ او له فکره ایستلی دی. اوس د ابادۍ او جوړولو وخت دی او خپل هیواد به د سیالانو سره سیال کوو چې دا هر څه په شوق او مینې سره کیږي. ګورئ افغانانو ستونزې به وي خو د دې لپاره صبر او زغم ته اړتیا ده. ټولې ستونزې به حل شي انشاءالله. لکه څنګه چې مخکې مو د اسلامي نظام او ملي ارزښتونو د استحکام لپاره جهاد کوو، اوس یې د دفاع او ساتنې لپاره خدمت کوو. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا او مننه، تر بیا ښه وخت ښې چارې.